دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو، چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو. موقف د امارت د سیله هر پړاو بلند، چې زړونه سیله زړو سره پیوست پلی پیوند. حاکم مل وحدت د تمدن پیل دی د ژوند. موقف د امارت د سیله هر پړاو بلند، چې زړونه سیله زړو سره پیوست پلی پیوند. حاکم مل وحدت د تمدن پیل دی د ژوند. بسم الله الرحمن الرحيم. تدريب د تربية غش زلمي د استشهاد، إعداد الإعداد إعداد الإعداد. سلام زاك والدي رسا رسا مشتاق دستور قفاخ والدي. سلام زاك والدي رسا رسا مشتاق دستور قفاخ والدي. في أوري رحمتنا أو دفاك لا إمداد، إعداد الإعداد إعداد الإعداد. درسنا دا غزات معسكر دا جهاد، إعداد الإعداد. پولیسو اکاډمۍ تاریخي مخینه 1314 لمریز کال ته رسیږي چې د پولیسو تعلیمګاه نومېده او وروسته د ضرورتونو پر بنسټ په 1343 لمریز کال د پولیسو اکاډمۍ په نامه ونومول شوه. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی پولیس اکاډمۍ ته د ځانګړې پاملرنې له امله ستراتیژیک او د پام وړ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. تر دې دمه د پولیس اکاډمۍ څخه 1326 تنه ځوان افسران فارغ شوي او د ماسترۍ برنامې په لار اچول شوي دي. امني، جنایي، لوجستیک، ترافیک، سرحدي، بندخونو چارو تنظیم او کمپیوټر ساينس د دې اکاډمۍ پوهنځي دي چې 220 تنه مسلکي استادان د روزلو چارې پر غاړه لري. پولیس اکاډمۍ د مشرانو په هڅو داسې عصري او پرمختللی کتابتون لري چې ساره یې په ډېرو کتابتونونو کې نه لیدل کېږي. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی په ځانګړې شفقت او مهربانۍ د داسې عصري او معیاري جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې په یوه وخت د 3000 لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا لري. دا قوي فوز قوي لښکر، رعب او قوت لري اثر، تل به ګټي له هر غلم، دا توري ننګ او جنګ ډګر، دا توري ننګ او جنګ ډګر، دا قوي فوز قوي لښکر. اکادمی پلیس با داشتن مجهزترین و بزرگترین طعامخانه و تابلوی مناسب غذایی با مشوره تیم‌های صحی در 3 وقت معین در خدمت محصلین می باشد. از سوی هم کلینیک صحی اکادمی پلیس مجهز به ادویه‌جات مختلف و دکتران ورزیده بوده و در صورت بروز مشکلات صحی به اسرع وقت و مداوای محصلین و منصوبین آن قوماندانی می‌پردازد. ورزش نیز یکی از بخش‌های مهم زندگی روزمره محصلین بوده و از سوی اساتید مسلکی بخش‌های مختلف ورزشی برای آنان آموزش داده می‌شود. د پولیس اکاډمي عمومي قومنداني د موجوده و پوهنځیو او ماستري دورو تر کچې 2 برنامې په برخه کې منظم فعالیت لري. د اوسنیو برنامو ترڅنګ ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د ماستري د 2 نورو برنامو د ایجاد اراده هم لري. همدارنګه په راتلونکي تحصیلي کال کې د خپلو محصلینو او پرسونل لپاره وروسته له غرمې د بین المللي ژبو د زده کړې انسټیټیوټ هم ایجادوي. د دین، ولس او هیواد د خدمت په موخه تاسو او نظام ته سپارو. هیله ده چې نور یې حمایت وکړئ. چې د کوم کار دپاره تاسو ګمارل کېږئ او یا تاسو ته کومه روزنه تربیت حاصل شوی دی،
په دغه کې موږ د کورنۍ چارو وزارت او قدرمن اداري معاونیت ته او پیژن صاحب ته بیا دا هدایت کوي چې د شته فارغین ملګري چې 891 کسانو ته تعداد رسیږي دوی د په خپلو مناسبو وظیفې باندې وګماري ځایونه د ورته پیدا کړي او دا هم د تاسو لپاره یو امتیاز دی چې موږ په د نورو دورو کې د اسلامي امارت نه په پوخا موږ دا نه دی اورېدلی چې په کامله معنا د فارغینو ځوانان چې کوم دی په وظیفو باندې ګمارل شوي وي موږ د 4 کاله دغه دورې شاهدان یو چې موږ خپله شخصا موږ پیژن صاحب ته اداري معاونیت ته دا هدایت کړی وي چې دوی په دنده وظیفې باندې وګمارئ اوس بیا موږ ورته دا هدایت دی چې دغه ځوانان د ټول په وظیفو باندې وګمارلی شي په خپل مسلک او په خپل فن کې د علي قدر امین صاحب حفظه الله تعالی او د جناب علي قدر رئیس الوزراء صاحب حفظه الله تعالی او د خپل د موږ د وزارت داخله او د رهبری چې کوم هدایات پر امین تاسو ته رسیږي د هغې په تطبیق کې په ښه شان په ښه تفاهم سره تاسو توجه ورته کوئ تر اوسه پورې الحمدلله موږ داسې یو شکایت نه دی اورېدلی چې د اسلامي امارت د مشرتابه د جناب علي قدر امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی په پرامینو کې کومه سستیا او کوتاهي راغلې ده یا کوم کمتري راغلې ده په ښه شان سره تطبیق شوي دي خو دا ته به موږ تاسو ډېره توجه کوو چې د خلکو سره په خپلمنځي او تعامل کې متقابل احترام ښه تعامل ښه پوهاوی عامه پوهاوی به د ولسونو موږ تاسو کوي د موږ تاسو د امنیت تر څنګ دغه دنده چې ولسونو نه ویره پورته کړي ولسونه په اخلاقي طور باندې په اخوت باندې په مینه باندې موږ عملي تربیت هم د موږ د پولیسو له ادرس نه دی په سترګو وویني الحمدلله د افغانستان پولیس چې دي خلک مخکې استقبال ته ورته راځي ورسره همکاري کوي ورسره مینه محبت کوي او دغه اخوت چې کوم دی د متقابل احترام چې کوم دی عامه پوهاوی چې کوم دی دغه باید موږ تاسو یو خدایي ذمهواري وي د دې تر څنګ چې زموږ دلته رسمي دنده کې باید موږ دا په ځان کې داسې عملي کړو چې د خلکو عمومي ویره تشویش موږ د ځان نه لرې کړو چې زه په څومره منطقو کې ګرځېدلی یم وطنو کې ګرځېدلی یم او دا ځای سړی ډېر خوشحاله کوي چې پخوا به د خلک په زور باندې یو مجلس ته راوخت یو څوک به را پیدا کول چې غږ به واورېد چې امنیتي ځواکونه راغلي پولیس راغلي دي اردو راغلي ده استخبارات راغلي دي خلک به منډه والي اوس چې خبر شي چې پولیس راغلي اردو راغلی استخبارات راغلي نور امنیتي او دفاعي ارګانونه چې څومره دي مجموع کې خلک ورته استقبال ته رامنډه وایي دا د الله جل جلاله لوی فضل دی چې خدای پاک موږ تاسو ته رابخلی دا نعمت خدای نور رامنده زیات کړي الله پاک د تاسو ته اجر عظیم درکړي د موږ تاسو امنیت به هلته مؤثر کېږي د موږ تاسو کړه وړه به هلته مؤثر کېږي چې موږ په صحیح معنا باندې د الله جل جلاله د اوامر د رسول صلی الله علیه وسلم د اوامر پابندي وکړي الله جل جلاله دې ما ته نصیب کړي تاسو ته د خدای در نصیب کړي په ځان به نه غوره کېږي نه به زه غوره کېږم نه د بل څوک غوره کېږي چې دا زما کمال ده دا د موږ کمال نه دی دا د الهي دین کمال ده چې خدای موږ ته رابخلی دی الله پاک دې دا اعزاز ټول افغانستان ملت ته ورکړي خدای دې ور وبخي د پولیسو اکاډمۍ 15 پوهنځي لري چې په هغو کې جنایي پوهنځي امني پوهنځي او د اداري او زندانونو پوهنځي سرحدي پوهنځي او د ترافیکو پوهنځي نو دا پوهنځي او دا اداره به انشاءالله العزیز د خپل نظام د خپلو خلکو په خدمت کې به وي او تاسو ته نور هم معلومات شته چې الحمدلله د کورنیو چارو وزارت نور تعلیمي ادارې هم لري نو هغه ټولې تعلیمي ادارې الحمدلله په خدمت بوخت دي او کوشش کوي چې پولیس مسلکي کې مسلکي وروزي او پولیس د تاسو د خدمت لپاره وروزي او ان شاء الله العزیز دا هغه پولیس دي چې تاسو اطمینان ور باندې کولای شئ
دا هغه پولیس دی چې تاسې خدمت کولی شي، دا هغه پولیس دی چې تاسې په خپلو کورونو کې آرامه استراحت کولی شئ او دغه پولیس به یې تاسې خدمت کوي. دا پولیس به بیداره وي، د تاسې د سر او د مال او عزت حفاظت به کوي. نو مطمئن اوسئ، اسلامي امارت دې ته متعهد ده چې داسې یو منظم پولیس او منظم حکومت جوړ کړي چې هغه په اقتصادي ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې به بې مثاله وي. درسنا د غزات معسكر د جهاد، اعداد الاعداد اعداد الاعداد، تدريب د تربية كرش زلمي د استشهاد، اعداد الاعداد اعداد الاعداد، درسنا د غزات معسكر د جهاد، اعداد الاعداد اعداد الاعداد، تدريب د تربية كرش زلمي د استشهاد، اعداد الاعداد اعداد الاعداد. سلام ازداد كولدي رسا رسا مشتلدي دسترگو فخولدي، سلام ازداد كولدي رسا رسا مشتلدي دسترگو فخولدي. حاكم ملي وحدت د تمدن پیل د ژوند، حاکم ملي وحدت د تمدن پیل د ژوند. د پولیس ملي اکاډمۍ کې خو موږ ډېرې زده کړې وکړې، 4 کاله مو زده کړې وکړې. 4 کاله په زده کړو کې موږ دا زده کړه چې څنګه موږ کولی شو د په ټولنه کې نظم عامه او امن عامه تامین کړو، او هغه کسان چې د ټولنې کې د عمومي نظم اخلالوي له هغوی سره څنګه مبارزه وکړو، خپل حقوق او د نور حقوق څنګه تامین کړو. او په دې کې مو دا زده کړل چې موږ ټول د یو باغ ګلان یو، او موږ کې چې دا قومګرایي تعصبات دا شتون نه لري، او موږ چې دا د افغانستان ټولو قومونو ته په ټول افغانستان کې چې څونه ولس او وګړي دي دوی ته د خدمت کوونکي او دوی ته خدمت کولو ته ژمن یو. هدف مې دا و چې د پولیسو مسلک چې یو مقدس مسلک ته له ده سره مې خاصه مینه او علاقه درلودله، او بل مې غوښتل چې د افغانستان ځورېدلي او کړېدلي ولس ته د خدمت جوګه وګرځم او وکولی سم چې خپل ملت ته چې دا یا په یو غوره لاره باندې خدمت وکړم. د نورو قومونو سره ژوند کول چې دي دا ژوند کې ماته تر ټوله یو ښه خاطره ده، ځکه چې موږ د نورو قومونو له فرهنګ، ژبې، کلتور سره بلدتیا حاصله کړه او له هغوی سره اوس یو ډېر خوشحاله او ارامه ژوند لرو، ډېرې ښې اړیکې ورسره لرو. د ملي پولیسو اکاډمۍ چې دا یو نظامي ځای ده چې د نظم او ډسپلین تطبیق کوونکي دي. په دې ځای کې چې ټول کارونه د یو پلان او یوې برنامې په اساس باندې ترسره کیږي، او ټول مسئولین چې دي د یو خاص نظم تابعدار دي او له هغه څخه اطاعت کوونکي دي. خدمت به مردم چون کلب است، تنها هدف بس خدمت به مردم و کسب رضایت الله پاک پروردگار. بزلا ما بس افغان ایتلا بس خداوند وزایت در قرآن کریم گه بزلا سلان طبقه طبقه آفریده قلب بس به خاطر شناخت بهتر. والاترین مقام مینالدم کسی که تقوای بهتر بلسن. شنو چون همه طبقه برگه موجود در طبقه افغان، پشتون، ازبک، تاجک، هزاره، هر طبقه برگه موجود. لله الحمد هیچ گونه تعصب دیگه و دیگه یاخت برگه. طوری که بزلا برگه به شکل مسلکی درس وقتی بر محیط آزاد کاملا محیط که گونه تبعیضی یاخ همه به شکل برادرانه بر جای جماعت تامخانه همه نرسه برجا کرده. هیچ گونه تعصب دیگه و دیگه یاخت که بزلا مقابل ازگه فرق قائل بگم بسه برته یا دیگه بگم بلسه هیچ گونه منده نرسلم بزلا به توریلگه کرگن او بس الحمدلله بر فضای آرام مطمئن که بزلا که هر قوم برگه آراملی احساس قلاله. ما یک شعار داریم میگیم که افغانستان اکادمی پلیس افغانستان کوچک است، از سر تا سر افغانستان از هر قوم در اینجا همراه ما بود و الحمدلله احسان پروردگار که با همشون رفتار بسیار نیک داشتیم. انسان‌های بسیار خوبی بودن، از فامیل‌های بسیار عالی و خوب با تربیت بسیار بالای فامیلی اینجا ما همراهشون درس خوندیم و از تمام اقوام افغانستان بودن شامل درس بودن.
اکادمی پلیس چون مرکز تعلیمی است و یگانه مرکز تعلیمی کمیساری در سطح افغانستان است، از نظم بسیار بالای برخوردار بودم. اون قسمی که ما آمدیم در اکادمی از نظم نظامی شروع الا نظم خانوادگی را ما در اینجا فرا گرفتیم. استادای بسیار لایق، استادای بسیار خوب و بسیار با دیسپلین، بسیار با نظم در اینجا به همراه ما همکاری کردند، ما را درس دادند در بخش‌های مختلف و ازشان راضی هستیم. چون در اینجا ما عمومی درس خواندیم و هم تخصصی درس خواندیم، در هر بخشی که باشه مشکل نداریم، افای خدمت میکنیم. درانسان دوام گروپ زیر شای خو گور برارستمون مال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ترافیک 15 درانسان دوام گروپ به تعداد 26 کسانو متدیک صنف ته چمتو او استاسو در راتلو یاد لري. صنف لاندی صنف مشر رحم الله کوهدمنی. وعلیکم سلام جوان شنه الإعداد تدريب ده تربية مش زلمي ده استشهاد. إعداد الإعداد إعداد الإعداد سلام ازدك ولدي رسا مشتلدي دستر قفاخ ولدي. سلام ازدك ولدي رسا مشتلدي دستر قفاخ ولدي. ملت د یو تشویش سره مخامخ کیږي وخت نه وخت د هغې په بنا باندې او کله نه کله داسې تهدیدات چې د مملکت ته متوجه کیږي د مشکل د حل کولو لپاره د موږ جناب مشر علي قدر امیر مین صاحب حفظه الله تعالی او رئیس الوزرا صاحب حفظه الله تعالی او مشرانو دې ته متوجه دي چې اوسنۍ ستونزې چې کومې جوړې شوې دي د هغې ستونزې لپاره یو معقول حل، یو تګلاره، یو طریقه داسې جوړه شي چې موږ د دنیا سره په آینده په داسې یوه غلط فهمۍ کې ونه لویږو چې افغانستان د خلکو دپاره په نظر کې یو د تهدیدو او د بې امنیتیو د ستونزې په نظر بیا ورته وګوري. نه، اوسنی افغانستان چې کوم دی لله الحمد موږ لکه څنګه چې په دوحه کې کومه توافقنامه وکړه د لویو ځواکونو د امپراتورانو په خلاف شل کلنۍ جهاد په دوره کې چې هیڅ د په عالم اسباب کې د دغه امکان نه و چې موږ د په دې کمزوري مټې په دې کمزوري امکانات باندې موږ د خپل افغانستان د اشغال نه خلاص کړو. موږ دلته یو سپېڅلی پاک نظام راولو، خو د الله جل جلاله خصوصي نصرت و، خصوصي فضل و چې الله پاک افغانانو ته د اعزاز ور وبخو چې افغانستان په کلي معنا د اشغال نه خلاص شو او خپله د اشغال تر څنګ خدای جل جلاله یو سپېڅلی اسلامي نظام خدای په لاس راکړو، د نور اختلافات نه خدای وساتو. څو ورځې مخکې درې ورځې مخکې مې په زابل کې د زابل ولسونو ته وویل چې د وحدت او د اتفاق دغه ګټه ده د شوروي اتحاد په خلاف باندې د موږ جهاد چې کوم په دغسې سپېڅلې عقیده باندې و، په دغه سپېڅلې قربانۍ باندې و، خو چې د ازادي مې ترلاسه کړه د ازادۍ تر څنګ هلته یو وحدت نه و موجود. د نه وحدت په نتیجه کې افغانستان ګټلي ازادي چې کومه په خانه جنګۍ باندې خونریزۍ باندې قدرت جنګي باندې بدله شوه، موږ نه هغه سپېڅلې ازادي د لاسه لاړه. خو بل طرف ته چې وګورو ټوله دنیا داسې به فرض کړو چې امریکا جامعه ناټو په دومره لوړ امکاناتو د افغانانو سره وجنګېدله، خو دلته د موږ ښه والی په هیڅ اسبابو په لحاظ د دوی سره نه برابر ده، خو په معنوي لحاظ باندې چې الله جل جلاله په وحدت کې کومه ګټه ایښې ده، په دې اتفاق کې کومه ګټه ده، هغه په برکت باندې الله جل جلاله موږ ته ازادي هم راکړه او خدای تعالی سپېڅلی اسلامي نظام هم راکړو. دغه د وحدت ګټه، دغه د شوروي اتحاد د جهاد چې سپېڅلی جهاد و خو نه وحدت و. خو دلته شل کلنۍ جهاد د موږ چې کوم و قطع نظر دی د دنیا سره د اسبابو په برابرولو، د پوج په برابرولو، امکانات په برابرولو موږ ډېر شاته وي،
خو چې خدای تعالی کامیابي راکړه کامیابۍ تر څنګ الله جل جلاله سپېڅلې ازادي م راکړه خو بیا د دې ټولو باوجود موږ ته امریکا او جامعه ناټو خبره تمکن استل هلته چې کوم تعهد مو وکړو کوم توافق مو وکړو په دې باندې چې آینده دپاره به افغانستان د چا دپاره تهدید نه وي په د خپله ژمنه وعده باندې به موږ کوشش کوو چې د خپله ژمنه وعده موږ په عمل کې راولو دا وعده هم چې کړې ده د هغه وعدې په نتیجه کې دا شته ستونزې په افغانستان کې چې کوم دي دغه دپاره د خبره دروازې بند نه دي موږ په دې لګیا یو چې په یو معقوله طریقه باندې دغه بې اعتمادي غلط فهمي چې هر چا سره وي موږ انشاءالله په معقوله طریقه دا مشکل ورسره حل کړو په مشروعه طریقه ورسره حل کړو نور موږ تاسو ته اطمینان او ډاډ درکوي الحمدلله د وارث نظام چې کوم دی دا دومره بې کفایته نظام نه دی دومره بې پوښتنې نظام نه دی چې د دغه ملت پوښتنه به نشي کولی که نن ټانک توپ طیاره دفاع هوایي دفاع زمیني دفاع موږ کمزوري یو الحمدلله عزم اراده ډېره مضبوطه ده په دې موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې که دا وحدت موږ تاسو سره وي په ملي سطحه دا وحدت ورسره وي تاسو تشویش مه کوئ هېڅ نه تشویش مه کوئ الحمدلله موږ تاسو په د خپلو او عزم اراده کې امتحان ورکړی دی که د دنیا سره د دنیا هر رقم اسباب موجود وي خو چې اختیار نه وي ورسره موجود نو څه به یې کوې د موږ تاسو دغه ګټه ده الحمدلله چې د وحدت او اتفاق خدای نصیب کړی دی تر یو سپېڅلي قیادت لاندې ژوند زندګي خدای نصیب کړې ده دا د ټولو واجباتو د ټول ملت واجباتو چې دا وحدت باید خراب نه شي همه چې کوم مشکلات ستونزې وي هغه مشکلات ستونزې به د تفاهم د لارې د قناعت د لارې به سره حل کوي خو د اتفاق وحدت به نه خرابوي هر رقم خبرې که د ما په حق کې کېږي تا په حق کې کېږي بس دغه اصل د شریعت اسلام ته به موږ تاسو ورګرځي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تحقیق به کوي تبین به کوي ځان به پیوي اعما په هوای به کوي بیا موږ تاسو په داسې غلط فهمۍ کې نه لویږي ان شاء الله الرحمن چې دا وحدت اتفاق وي د افغانستان که 50 کلنۍ د جنگ او موږ تاسو شاهدان وي موږ تاسو به وګورو چې انشاءالله ابد دپاره به د افغانستان خدای جل جلاله سرلوړی معزز او قهرمان او عزتمن ګرځوي تدریب د تربیت کشه زلمی د استشهاد اعداد الاعداد اعداد الاعداد درسنا د غزات معسكر د جهاد اعداد الاعداد اعداد الاعداد الحمدلله د ډاکټرانو رویم ډېر ښه اخلاق لري ماشاءالله او محصلینو سره هم ښه چې خبره اخیستی چې په وس تاوان کوي هغه امکانات موږ ته وړاندې کوي الحمدلله دلته څلېرویشت ساعته امکانات موږ تاسو لرو موږ د ورځې د خوا نه خو هر بخش کې ډاکټران شته دي او د شپې د خوا نه نوکریوالان شته دي که 4 ساعته موږ ته خدمت وړاندې کوي د اسري تشکیل کې تقریبا موږ 800 کسان اداري او تدریسي پرسونل دي او کابو 940 تنه زده کړيالان دي چې اوس فعلا په زده کړو بوخت دي نو د په مجموع کې کومې روغتیایي ستونزې چې ورته پیدا کېږي د کلینیک ته مراجعه کړي او د مربوطه ډاکټرانو لخوا نه دلته ته درملنې لاندې نیول کېږي د موږ خدمات په مختلفو برخو کې دي موږ دلته مختلفې څانګې لرو چې هغه د داخلي څانګه ده د ستوني پزې بخش څانګه ده د استوماتولوژي یا د غاښ څانګه ده په څنګ کې لابراتوار او ایکس ری او فارماسي څانګې موږ دلته فعلا فعال دي کوم ناروغان چې دلته مراجعه کړي مربوطه ډاکټرانو خانه د درملنې لاندې نیول کېږي او که چیرې به داسې وي چې هغه ته تخصصي معاینات ته ضرورت وي هغه موږ بیا د درس او بستر پولیس روغتون ته هغه معرفي کوو یا ریفر کوو موږ تقریبا روزمره د ورځې 140 نه 340 تنو دلته محصلین اداري پرسونل مراجعه کړي لازم درملنه ورته صورت نیسي او لکه مخکې چې ویل که کوم ناروغان چې هغه تخصصي معاینات ته ضرورت لري هغه موږ بیا پاس در حساب بستر روغتون ته معرفي کوو او د اکمالاتو په بخش کې موږ دوه قسمه اکمالات لرو یو طبي اکمالات یو لوجستیکي مایه د اکمالات دي چې د موږ دغه طبي اکمالات د حساب بستر روغتون لخوا نه کیږي
هره روبه موږ کوم طبي هغه چې دي دواوې چې دي او ملزمات طبي ملزمات چې هغه د غوږ نه هر روبه موږ اکمالوو او په څنګه کوم لوجستیکي عینیات چې موږ دي هغه د خپل د پولیس اکاډمۍ د قوماندانۍ له خوا هغه موږ ته برابر کیږي او اکمالیږي. حاکم ملي وحدت د تمدن پیل دی د ژوند